بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة واقعة دا مکی سورت دے و ترتیب دا قرآن کی شپک 50 و ترتیب دا نزول کی شپک 40 مخ کی سره ربط او تعلق په ډېرو وجو باندې دی. د سورت رحمان سره علماء مفسرین ذکر کوي مخکې اثبات د رحمانیت د الله تبارک وتعالی او برکات الله تعالی او دلته رد د شرک ذکر کوي پر رد د شرک په برکات باندې چې برکات اچونکي یو الله دی، د الله نه علاوه بل څوک برکات ورکوونکی نشته. په طریقې د تسبیح باندې تسبیح ووایه د الله رب العزت. دویم مخکې صورت کې یره وه او خوشخبري وه په ذکر شوو په هغې کې ذکر وشو د زیري او د یرې. نو دې صورت کې د هغې اهل ذکر کوي چې یره به د چا دپاره وي او دغه شان خوشخبري به چا دپاره وي. دغه شان دریم مخکې د جنت 2 قسمونه بیان شو. نو دلته د اهل جنت والاو 2 اقسام ذکر کوي چې یو ته وایي السابقون او بل ته ویل کېږي اصحاب الیمین. مقصد د صورت تسبیح د الله ووایي. سبح فسبح باسم ربک العظیم. پاکي بیانوه د نوم د رب ستا چې لوی شان واله دی. دا مقصد د 2 کرته دا دعوه دا مقصد ذکر شوی دی د صورت کې. 4 آیات کې ذکر شوی دی او 9 آیات کې دا مقصد ذکر شوی دی د صورت. فضایل د ټول قرآن کریم د لوی شان او مقام یو یو حرف د هغې څوک حق نشي ادا کولی. جزئی فضایل د هر یو صورت جدا جدا احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوي دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې صورت فضایلو کې بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة. څوک چې هره شپه سورة واقعه وایي دغه انسان ته به هیڅ چرې لوږه ونه رسي. لم تصبه فاقة ابدا. دغه انسان ته به لوږه ونه رسي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وکان ابن مسعود یأمر بناته یقرؤون بها كل لیله. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې خپلو لورګاو ته به امر کوو چې دا هره شپه وایي. نو دې وجه د یوه شپه خاص کول د دې لپاره پکار نه دي، بلکې هره شپه ویل سورت واقعه دا فضیلت لري چې دغه انسان به چرته په د باندې لوږه نه راځي.
شعب الایمان کې علامه امام بهقی رحمه الله ذکر کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان او خاص مهربان دی. اذا وقعت الواقعة کله چې واقع شي او واقع کېدونکی څه شی دی؟ قیامت. او دا واقع دا نوم د قیامت دی. ډېر نومونه دي، یو کې واقعه دی. نو دا داسې لازمي او ضروري حکم دی چې دې لپاره دروغ کېدل نشته. لیس لوقعتها کاذبه، نشته د واقع کېدو د هغې نه څوک انکار کوونکی. کاذبه انکار یا هېڅ دروغجن انکار نشته دی چې د هغې نه انکار وکړي چې دا نه منم، او چې څوک یې نه مني کافر دی. نو په دغه ورځ باندې خافضة رافعه، ښکته کوونکې به یي ځینې خلقو لره چې هغه دي په جهنم کې ښکته به غورځېږي، کافران مشرکان. او رافعه ځینې دا چې اوچتوونکې به یي ځینو خلقو لره چې هغه ایمانداره دي. اذا رجت الارض رجا، کله چې وجله کولی شي دا ځمکه فجله کولو سره، په سخت وجله کولو سره وجله کېږي. وبست الجبال بسا، او ذره ذره شي دا غرونه په ذره ذره کېدلو سره. نو داسې به شي فکانت هباء منبثا، شي به دا په شان د هغه ګرد الوزولی شوې یا هغه دوړه الوزولی شوې. هسې دوړه د هوا راشي او ایسته والوزولی شي. او نورو صورتونو کې الله ذکر کړي دي چې ته به ګمان کې په دې باندې د کلکو چې دا خو کلک کلک غرونه دا به چېرته کېږي. الله وایي دا به شي لکه په شان د وړی چې هغه ډانډس کېږي او هغه ډانډس یې الوځي په ماښه باندې. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شي به دا غرونه په شان د وړی ډانډس کړی شوي چې هغه الوزولی شي. دلته بل حال ذکر کړی دی فکانت هباء منبثا، شي به دا په شان د هغه دوړې الوزولی شوي. وکنتم او شی به تاسو ازواجا ثلاثه، شی به تاسو درې قسمونه د انسانانو. نو فاصحاب المیمنه یو قسم، فاصحاب المیمنه هغه خاوندان د خیلاس والا، خیلاس والا خلک. ما اصحاب المیمنه، نو څه لوی شان دی د خیلاس والو، هغه ډېر لوی شان دی. او چاله چې د هغې عملنامه په خلاص ورکړی شي نو هغه به نورو ته ښایي او آواز به کوي هاؤم اقرؤوا کتابیه، راشئ زما د عملنامه ولولئ. سورة الحاقه کې به وروسته راشي د هغې تفصیل. او بیا وایي چې انی ظننت ملاقٍ حسابیه، ما د عملنامه ځکه په خلاص راکړه شوه چې ما دې قیامت د ورځې یقین کاوه، په دې باندې مې عقیده ساتله. نو څه لوی شان دی د خاوندان د خلقو د خلاص والو. نو یو قسم دویم واصحاب المشأمه، او دویم هغه کسان دغه چپ لاس والا، کیڼ لاس والا، چپ لاس والا. ما اصحاب المشأمه، څه بد شان دی، بد حال دی دغه چپ لاس والا او خلقو لره. دو قسمه دریم والسابقون السابقون، او هغه مخکې کېدونکي په دنیا کې ایمان ته. نو السابقون مخکې کېدونکي دي جنت ته په آخرت کې. مطلب دا دی والسابقون هغه مخکې کېدونکي ایمان ته په دنیا کې، ایمان ته، عمل ته، صالح عمل ته مخکې تلله، نو مخکې کېږي به جنت ته په قیامت کې. مقصد دا دی
نو اولئک المقربون دا کسان چې دي نو دا نږدې کړه شوي دي الله ته دا به وي د نږدې کړه شوونه فی جنات النعیم دا به وي په هغه باغونو د نعمتونو کې دا به څوک وي وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ دا بدلې وي د مخکنو نه وقلیل د مخکنو امتونو وقلیل من الاخرین او لږ به وي د وروستو خلقو د وروستو امتونو نه د وروستو امت نه ډېر به وي د مخکنو نه او لږ به وي د وروستنو نه اوس د هغوی حال بیانوي چې کله جنت واله شو باغونو ته ته خوشحالیانې شوې نو د هغوی خوشحالو تذکره کوي علی سرور موضونه دا به وي په کټونو باندې موضونه چې دا ودلی شوي وي د سرو زرو په تارونو باندې ودلی شوي به وي جوړ کړی شوي به وي د هغه سرو زرو په تارونو باندې هغه ملغلرو باندې داسې کټونه به وي موږ دلته د مذهبي کټ نه میلاویږي وایي نیک اعمال وکړه د الله قانون په ځان باندې عملي کا او د سرو زرو کټ د هغې استعمال په دنیا کې د انسان دپاره حرام دی یعنې د زه نارینو دپاره حرام دی او قیامت کې به د هغې دا ټول جایز دي د هغې دپاره ځکه هلته خو بیا حرام او حلال او جایز ناجایز خو نشته که نه نو علی سرور موضونه دا به وي په کټونو باندې چې ودلی شوي به وي جوړ کړی شوي به وي د سرو زرو تارونه متکین علیها متقابلین تکې به ویلې وي په هغې باندې او مخامخ به وي یو بل ته یعنې مقصد دا دی علما وایي چې یو بل سره بیا خفګان نه وي دنیا کې به دا نه چې دا زما پوره دې ونیوه او زما برید دې ووهه او دا کار دې وکړه او زما هغه پیسې دې رانه کړې دا دا خفګانونه او دا شیزونه میزونه به نه وي یطوف علیهم ولدان مخلدون زی راځي به په دې باندې ولدان هلکان به وي مخلدون چې همیشه به هلکان وي یو مقصد دا دی چې په دې باندې بوډاوالی نه راځي ځکه هلته خو کله که ځوان وي نو څه وخت په تېرېدو باندې د هغه حسن و جمال ختم شي او دغه شان د هغې په وجود کې کمزورتیا راشي دغه شان د هغې په هغه طاقت کې کمی راشي نو دا به نه وي بلکې همیشه به هلکان وي زړېږي به نه ولدان مخلدون دا به هلکان وي او همیشه به هلکان وي دوی مطلب دا دی چې یطوف علیهم دا زی راځي به په دوی باندې ولدان دغه هلکان او مخلدون همیشه به زی راځي دا نه چې یاره یو ورځ مېلمستیا دې وشوله او خدمت دې وشو او نوکران درته ولاړو نو چې ورځې تېرې شوې واسم کوربه شو بیا به نه مخلدون دا به همیشه زی راځي او د خدمت دپاره بیاکوابن هغه جیکونو باندې وابارقو بیاکوابن هغه ګیلاسونه وابارقو جیکونه وکاسن او فعلی من معین هغه ډکې د شرابو خو کله انسان ذهن ته دا خبر راځي چې شراب څوک وڅښي نو هغه کې خو لیونتوب راځي عقل ته لاس ورکوي بېهوشي پرې راځي الټې کوي او دغه شانړې خرابېږي نو د هغې رد کوي دلته چې داسې به نه لا یصدعون عنها ولا ینزفون نه به سردردې وي یصدعون نه به سردردې وي په هغې کې ولا ینزفون او نه بیړه خرابېږي نه به ولا الټۍ ورځي دې وجه ضحاک رحمه الله ذکر کوي چې د دنیا په شرابو کې 4 نقصانات دي په سر باندې د دد راتلل دغه شان الټۍ یقې کول نشه کېدل او بیا چې هغه وڅکي نو بیا بې اختیاره چې دی نو د انسان نه هغه واړه بول هغه وځي د هغې جریان شروع کېږي نو د جنت په شرابو کې دا 4 واړه قباحتونه نشته هغه جنتي شراب دي
لا يصدعون عنها ولا ينزفون نبسر در دیوی پای کی او نبداغی داغی وجن ولټي ورزی وفاکهات مما يتخيرون او میوی به ډیر قسمنا مما ده قسمنا يتخيرون چې دی خوخوي څه قسمه میوه چې غواړي لکه سود زمر کې تیر شوی دي ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون سچ غواړي نستاړه سغواړي هغه بټول الته ملاويږي دانه چې بازار ته ور دا ششته او دانشته الکه دا ششته نه دا قسم پروشته نشته نه ما تشتهي انفسكم چې سغواړي نو موجود بوي وفاكهه مما يتخيرون او میوه ډېرې مما د هغه قسمونه يتخيرون چې دای خوخي ولحم طير مما يشتهون او وخی بوی د مارغانو د هغه نه یشتهون چې دی خوخی د هر قسم نه چې دی خوخی د کم قسم غوا مارغه غوخه دی خوخه ده کوتره دی خوخه ده د شان سارانه چوک دی خوخه ده نور دغه څه کم قسمونه چې ته غواړې نو هغه به هغې کمې بنوي وحور عین او کله کله دا نعمتونه وي خو د طبیعت ملګری د انسان سره نه نو دا غواړي چې ډېر ملګری مې هم د طبیعت وي الله وي وحور عین او وی به دوی سره هغه حورې د غټو سترګو والا وی به د دوی سره هغه حورې د غټو سترګو والا داسې به وي کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د هغه ملغلرې چې هغه پټې ساتلی شوي دي او ګرد غبار پرې نه لګېدلی کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د هغه ملغلرې چې هغه پټې ساتلی شوي او په هغې باندې څه ګرد او غبار لاس د چا نه لګېدلی دا به د چا لپاره یره وی جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ده د هغه عمل كانوا يعملون چې ورکېدی به شو دوی ته د هغه عمل نو چې دوی کولم دنیا کې د الله اطاعت کو تابعداري کولم په تیاره کې د الله عبادت کو جماعت راته او د شان د الله بندگی کوله په د شپې را پاسېدو الله ته دعا د الله د سوال کو دعاګانې غوښتلې او د خپل ګناهونو معافي کوله نو غوښتنه د الله رب العزت نه نو دا د هغه چا لپاره دی چې دوی کوم اعمال نه کول لا يسمعون فيها لغوا نه باورېدي په هغې کې بې فایدې خبرې بې فایدې بکواس غلطې خبرې به نه وي ګپ شپ به نه وي بې ځایه په ګپ لګول او چا پورې خندا دا به نه وي یعنې هغه خبره چې د فایده پکې نه وي هغه به نه وي هلته لا يسمعون فيها لغوا نه باورېدي په هغې کې بې فایدې خبرې یا بده خبره ولا تأثیم ولا تأثیم او نه د خفګان خبرې او نه د ګناه خبرې نو څه به پکې وي الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا به وي سلام سلام السلام علیکم السلام بچو سې د هر قسم تکلیف نه دا خوشحالۍ به د چا لپاره وي وی واصحاب الیمین او آخر لاس والا ما اصحاب الیمین سلوی شان والا دی خیلاس والا فی صدر مخضود دا بوی پا آغا بیرو بیازغو کے بیرو بیازغی چپائی کی ازغی نئی و تلوت الحم منزود او آغا کیلی یو بل دفاصلان دی باندی وظل ممدود او سوری اگدو اگدو وماء مسکوب او هغه اوبه چې هغه روانې پکړی شوي به وي په مخ د ځمکه باندې یعنې چا ته به دا نه شي دا وچې شي یا څه یو لوښي ته بل څه ته هغې ته څه حاجت پېښ شي هغه راواخلي او په یو خوا ستنې کې بل خوا نه چې کوم طرف ته دی غواړي هغه طرف ته به دا اوبه وي وماء مسکوب او بروانې کړی شوي په هغه مخ د ځمکه باندې وظل ممدود او ستوري اوږده اوږده حدیث کې راځي چې
سل یو تیز رفتاره سورلی چې 100 کاله مزل وکړي نو داسې د یو ونه ده په جنت کې چې د هغې د ستوري نه به وروځي. تیز رفتاره سورلی یسیر الراکب دا به ظل ممدود او هغه ستوري اوږده اوږده وماء مسکوب او هغه اوبه چې روانې کړی شوي به وي په مخ د ځمکه باندې وفاکهة کثیره او مېوې ډېرې لا مقطوعة ولا ممنوعة نه به یې قطع کړی شوي پرې کړی شوي دي ختمېدونکي به نه ولا ممنوعة او نه به منع کړی شوي د دې نه چې دې ته نه ورکوي. او دغه نور نعمتونه ذکر کوي اصحاب الیمین دپاره د وروسته نعمتونه او خوشحالیانه د ایماندارو دپاره وفروش مرفوعه او هغه بسترې جګې جګې یا هغه زنانه جګې جګې دانګې دانګې انا انشأناهن انشاء یقینا پیدا به کوم دغه زنانه په نوې پیدایښت سره. حدیث ترمذی کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو فیره داسې د مزاح او د ټوکې په طریقه باندې وفرمایل وی جنت ته به بوډایګاه نه ځي. په دې اورېدو باندې یو بوډۍ زنانه وه هغه خفه شوه ژړا یې کوله. پوښتنه وشوې ولې ژاړې؟ وی دا ولې زه بوډۍ شوم جنت ته به نه ځمه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ګوره په صفت د بوډیتوب به نه ځي مله بوډۍ به نه چې لاړه به شي بلکې ستا صفت به بدل شوی وي. لکه حدیث کې چې راځي چې لا يدخل الجنة قطات لا يدخل الجنة نمام جنت ته به چغلخور نه ځي. څه معنا په صفت د چغلخورۍ به نه ځي. کله چې دی سزا وار شي او سزا وخوري بیا د جهنم نه راوځي نو بیا خو به جنت ته ځي ځکه مسلمان خو دی که نه. نو دلته هغه صفت د بوډیوالي به نه ځي یعنې ځوانې خو به یې که نه وی دا د اندرو دي فجعلنا انا انشأناهن انشاء موږ به پیدا کړو دغه زنانه په نوې پیدایښت باندې. فجعلناهن ابکارا نو جوړې به کړو موږ دوی لره جنکۍ یا جوړې به کړو موږ دوی لره پیغلې عروبا مینه کوونکي د خاوندانو سره او اترابا همزولې. کله خو داسې وي چې جوړه برابر نه یم سړی مشري کوروالی د هغې عمر کم وي یا د سړي عمر کم وي ښځه مشري مشکلات راځي بیا. خو چې دواړه هم عمره وي نو بیا مینه او محبت ډېر زیات وي. عروبان مینه کوونکي اترابا همزولې به یي. دا به د چا دپاره ویل اصحاب الیمین ښه لاس والو لره چې عمل نامه په خیرات باندې ورکړی شي. الله یې موږ ټول مسلمان په دې ډلې کې راولي. ثلة من الاولین دا ډلې به یې د مخکنو امتونو نه وثلة من الاخرین او ډلې به یې د وروستنو امتونو نه. دې پورې د اصحاب الیمین تذکره وشوه. نعمتونه او خوشحالیانې د هغوی دپاره بیان شو. بل طرف ته چې چا دپاره عملنامه د هغې دوسیه په ښی لاس باندې په چپ لاس باندې ورکړی شي عملنامه چې د ټول ژوند هغه کردار او کړنې پکې وي دا چې په چپ لاس باندې ورکړی شي د هغې حال وګوره. واصحاب الشمال او هغه چپ لاس والا کیڼ لاس والا ما اصحاب الشمال څه بد حال دی د دې چپ لاس والو فی سموم وحمیم دا به یې په ګرمو هواګانو کې سموم ګرمې هواګانې
وحمیم او په غټ کېدلو اوبو کې به وي وظل من یحموم او هغه سورې د لوګي نه سورې به وي خو کله سورې داسې وي چې هغه یخي انسان ته فایده ورکوي خو دا لوګي دا سورې داسې چې هغه ګرم هم وي او فایده هم ورکوي وظل من یحموم او سورې د لوګي نه لا بارد نبا یخوی ولا کریم او نبا فائدہ منوی نبا یخوی چه انسان تا آرام ورکی ولا کریم او نبا فائدہ منوی دا سزاگان ورکی دیشی دا هاغی اسباب ذکر کردی چې دې خلکو دا سزاګانې ولې ورکولی شي د هغې اسباب دا په دنیا کې دغسې اعمال کول نو نن د هغې او د هغې څه خیال نه ساته بس خوشحاله ګرځېده د هېڅ ځای ناغرضه کړی او ځان بې پروا کړی نن د هغې سزا دا ده انهم دوی چې کانو قبل ذلک مخکې د دې نه مترفین ډیر مستو فمالونو د دنیا باندې ډیر مستو فمالونو د دنیا باندې علامه قرطبی رحمه الله ذکر کوي چې مترفینا خلق دي چې په حرام باندې لګیا وي او په حرامو کې بس دا نه وي چې دا رشوت دی دا ناروا دي دا ناجایز دي او زمانه به تپوس کېدی شي د الله مخې نه به ورځم څه دا کار نه ولې کوم نن چې عام فساد په هیواد او په ملک کې د هغې وجه هم دا ده چې د دې خلکو څوک د دې تمیز نه کوي او رئیس جمهور صاحب لګی وی فساد بس کوي معنی څه دی فساد ښه زیات شي هغه خو لګی دی خو لیکن فساد ښه زیات دی یو دوه ملګري دواړه یو ځای کې وظیفه وه نو یو ملګري هغه بل ته وایي که تا سره ګاډه هم شته او دغسې ښه چې جب کې پیسې هم لري کور دې هم جوړ کړی دی او ما ورته خو یو سره همصنفیانو ما ته هم داسې چل وښایه چې زه هم داسې دا اقتصاد مې ښه شي هغه ته یې دې خبرو کې ګوتې مه وه هغې نو خامخا نو تو یو مسلمان چې څه وښوي ځان ته بل مسلمان ته هغه ته هغه ورور دی که نه چې بل ته هم خوښ کړي هغه یې داسې وکړه اور ته ځان ټینګولی شي که اور ته ځان ټینګولی شي خو چې چل ته وښیم مراسد ما چې څه پیدا کړي دا مې ځان مې ورته اچولی دی او که ورته ځان نه شي اچولی نو په قراره کښېنه دې خبرو یې ګوتې مه وه انهم کانو قبل ذلک مترفین یقینا دوی وو مست په مالونو د دنیا باندې او یقیني خبره ده چې هغه کس چې د هغه مالداره وي دغونه به دین نه بیرته څومره چې مالداره وي نو دونه الا من شاء الله نیکبخته او سعادتمن او نیک انسان به چې مالداره هم یو دینداره هم ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا دین بل ښه نعمت نشته چې دین او دنیا دواړه جمع شي نو دین خو یې نه او مال لا جمع کړي په حرام او ناجایز باندې بس بیا شرابونه او کبابونه او زناګانې او ظلمونه او زیاتي کوي بس په هغې کې مست وي او ټول حقوق د مخلوقاتو د الله دا ټول د خپل لاندې کې بیا نو وجه دا ذکر کوي چې په دې ګرمو اوبو او په دې لوګو کې په دې کې به ځکه وي چې دوی وو کانو قبل ذلک مترفین دوی وو مخکې په دنیا کې یعنی مست په مالونو د دنیا باندې د دنیا مالونو باندې مسودین نه منځ وخت به راغی د بقلارې ناستو هېڅ خبره نشته مړه وایي چې مالي جرمانه به ورکړي فدیه به ورکړي وایي مترفین دا مست په مالونو د دنیا باندې د منځ وخت به راغی تلاوت ذکر اذکار د الله د عبادت د بناسو په نورو ناروا باندې بسر مترفین دا به مالونو د دنیا باندې وکانو اعودوی بل سبب ذکر کوي یسرون علی الحنس العظیم چې دی به همیشوالی کوو په هغه ګناه لویه باندې لکه قرطبي رحمه الله ذکر کوي علامه قرطبي
هغه وایي د حنس نه مراد شرک دی، مشرکان هم عقیده یې خرابه وه. ډېر خلک داسې وي چې بس د عقیدې په قصه کې نه او دین اسلام نه ځان سره خبره نه چې زما د عقیده په کوم مقام کې ده، زه مسلمان یم، د خپل د ژوند د قانون چې دا څنګه او ژوند تېروم د دې خو څه لږ مطالعه وکړم چې دا صحیح ده که غلطه ده، دې قصه کې نه. نو دا د هغې سره په شرک کې هم مبتلا یي. علامه قرطبي رحمه الله فرمایي وعلى الحنس العظیم نه مراد هغه شرک دی، دا و په هغه شرک لوی باندې یا لوی ګناه باندې. او بل سبب یې دا دی چې وکانو او دوی به ویل وکانو دوی یقولون چې ویل به یعنې د شرک نه د دوباره ژوند نه هم انکار کوو. اذا متنا کله چې موږ مړه شو وکنا ترابا او شو خاورې وعظاما او هډوکي انا لمبعوثون آیا موږ به دوباره ژوندي کړی شو؟ موږ به بیا دا زموږ هډوکي د خاورو سره خاورې شي او دا اجزا د خاورو سره ګډ شي نو بیا به موږ راپورته کېدی شو. یعنې د قیامت نه انکار کوو، دوباره ژوند نه انکار کوو. او آباؤنا الاولون یا پلاران زمونږ مخکې او مخکې تللي دي دا بیا را ژوندي کېږي. قل ورته ووایه ان الاولین والآخرین یقینا مخکې او وروستني لمجموعون خامخا به راغونډ کړی شي الی میقات یوم معلوم هغه دوره وخت مقرر د ورځې معلومې ته چې هغه صفتونه معلوم دي چې ورځ د قیامت ته لمجموعون خامخا ضرور به راغونډ کېدی به شي هغه ورځ د وخت معلومې ته چې ورځ د قیامت ده. ثم بیا انکم تاسو انکم تاسو ایها الضالون اے گمراهانو المکذبون انکار کوونکو. نور د هغې لپاره نور زیاتي عذابونه سزاګان ذکر کوي لیکن تاسو بیا راپورته کېدی شئ دغه سزاګانې به تاسو ته درکېدی شي. لآکلون من شجر من زقوم خامخا خورئ به تاسو دا ونې د زقوم نه. او زقوم هغه ونه ده چې مخکې سورة صافات کې 2 آیات کې ذکر شوي دي، سورة دخان کې د هغې صفات چې دا یوه ونه ده او دا به د جهنم په منځ کې راشنه کېږي، د جهنم په منځ کې به او د هغې میوې به جهنمین خوري، هغه زقوم هغه ته وایي. فمالئون منها البطون ډکوي به د هغې نه ګېډې خېټې. کله کله خو انسان خوراک کوي لذت ورکوي، خوند ورکوي، بدن ته تقویت ورکوي، وایي دا هېڅ شی به پکې نه وي، صرف هسې ګېډه ډکول به وي، نه به هغه وږېتوب جوع او لږه ختمېږي او نه به لذت ورکوي نه فایده ورکوي، صرف ګېډه ډکول به وي بس. فشاربون علیه من الحمیم نسکي به د هغې د پاسه الحمیم هغه خوټ کېدلې اوبه لکه مخکې هم تیر شو چې خوټ کېدلې اوبه به وي میحموم بسموم وحمیم هغه خوټ کېدلې اوبه داسې خوټ کېدلې اوبه لکه نورو صورتونو کې تیر شوي دي، حدیث کې راځي چې د انسان به تږی او وی به عراب کې تیر شوي دي چې موږ تاسو چې الله څه درکړي دي موږ د هغې نه سراکۍ کړه. نو جانتین به ورته وایي ان الله حرمهما علی الکافرین دا الله بند کړي دي په کافرانو باندې. خو بیا هم دا به اصرار به وکړي نو بیا به ورته وایي د جهنمیانو هغه وینې زوی به ورکړی شي، وینې زوی بیا په هغې باندې اسره به نه کوي او هغه به وڅکي. داسې ګرمې به وي چې کله به وایي دا مخ ته چې کله سکي د مخ وخه یې پکې وغورځېږي، خو بیا به هم په هغې باندې تسل نه کوي او بیا به هم وڅکي چې ویڅکي نو کلمې به ترې په لاندې طرف باندې ووځي. لکه سورت محمد کې د
دا حال ذکر شوی فقطع امعاءهم چې کټ به کې د دوی هغه کلمې نو فشاربون نسکب علیه د هغې د پاسه من حمیم د خوټ کېدلو بونه نو فشاربون نسکب دغه شرب الهیم پشان د سکلو د جلوهلې اوښانو هیم علما وایي هغه اوښ ته ویلی کېږي چې هغه جل وهلی مرض او دی اوبه څکي او مړېږي نه اوبه څکي او خېټې هسې ډکېږي او تندې ماتېږي نه دغسې څکل به کوي دغه جهنمیان هذا نزلهم یوم الدین دا مېلمستیا ده د ورځ د جزا او د ورځ د قیامت دا نه چې دنیا کې بدمستی کوله د الله د قانون نه سرغړونه کوله د الله دشمني کوله نو د هغې د قیامت د ورځې دغه مېلمستیا ده هذا نزلهم یوم الدین دا مېلمستیا ده په دا ورځ د قیامت الله وایي نحنو خلقناکم موږ پیدا کړي تاسو نو فلولا تصدقون ولې تصدیق نه کوئ د الله د کتاب او د پیغمبر فلولا تصدقون ولې تصدیق نه کوئ قیامت ولې رښتیا نه ګڼئ او دا څه چې تاسو پیغمبر مې رالیږلی او کتاب مې ورته رالیږلی ولې د هغې تصدیق نه کوئ افرأیتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړی دی دا تفصیل د پیدا کولو دی دا تاسو سوچ کړی دی په باره د هغه نطفه کې تمنون چې تاسو اړوئ غورځوئ په رحم کې په طریقه د جما سره نو انتم آیا تاسو تخلقونه شکلونه جوړونکي د هغې نه ام نحن الخالقون او که موږ شکلونه جوړونکي یو دا پیدایښت څوک کوي لکه د هغې تفصیل مخکې تیر شوی دی او حال د مختلف حالات د هغې له سورت حج 5 نمبر آیت کې تیر شوي دي سورت مومنون 14 نمبر آیت کې خلقت او هغه حقیقت د انسان هغه هلته ذکر کړی دی چې انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا تاسو شکل جوړونکي او که موږ جوړونکي یو په مختلفو حالاتو باندې او حدیث کې بیا د هغې تفصیل راځي چې دغه نطفه وي 40 ورځې بیا 40 ورځې بعد یو جمع کړې وینه شي بیا ټوکړه د غوښې شي او بیا هغې ته هغه هډوکي ته هډوکي پکې پیدا شي د په خپل قدرت کامله باندې الله پاک پیدا کړي پای کې بیا ورته روح واچولی شي ملک راشي او بیا د هغې رزق او د هغې اجل د هغې کار کول عمر دا ورته ولیکي نو اوس دا به څوک نه وایي چې ملایک څنګه راځي او دا څنګه کوي دا زموږ دغه ایمانیاتو خبرې دي او مسلمې خبرې په دې کې شک او شبهه نشته دی ام نحن الخالقون که موږ شکل جوړونکي یو الله وایي نحنو قدرنا بینکم الموت یقین موږ پیدا کړی دی په مقرر کړی دی په منځ تاسو کې مرګ ته خیال کوه دې وجې نه علما ذکر کوي کل لذت چې اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت حدیث کې راځي اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت کله چې خوشحاله شي او داسې د دین نه دی بې پروایي اختیار شي نو زر مرګ ځان ته یاد کا چې دا ختمونکی د لذتونو دی دا ختمونکی د لذتونو دی نحنو قدرنا بینکم الموت موږ مقرر کړی دی په منځ تاسو کې مرګ اے انسانه په دغه دنیا مالونو باندې په دغه جایدادونو باندې او په دغه مال او حال باندې په دغه زور او شغل او فغ باندې دا دونه منازیګه مرګ ته پسې روان دی مرګ وما نحنو بمسبوقین
او نه یو موږ عاجز کړی شوي وما نحنو بمسبوقین او موږ ستاسو منځ کې مرګ مقرر کړی دی او موږ نه یو عاجز شوي چې یو څوک وژلی نه شو او چا باندې مرګ نه شو راویستی چې کله وغواړو نو په هر چا باندې مرګ د خپل وخت مطابق کله الله وغواړي نو بس د هغه ژوند دنیا کې ختمولی شي وما نحن بمسبوقین او نه یو مونږ عاجز کړی شوي او وروسته مونږ کمزوري کړی شوي نه یو علا په دې خبره باندې ان نبدل امثالکم چې مونږ به بدل کړو شکلونه ستاسو وننشئکم فیما لا تعلمون او فایده به کوم تاسو په هغه شکلونه باندې چې تاسو نه پیژنئ دا شکلونه به لوران کو بدل به کو بدرنګه بشي وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى یقینا پوهه تاسو په پیدایښت مخکنی باندې مخکې خو ته د هغې نه خبرې څنګه الله پیدا کړی فلولا تذکرون ولې نصیحت نه قبلوئ افرأیتم ما تحرثون آیا سوچ کړی تاسو په باره د هغه تخم کې چې تاسو یې کرئ یوه دانه ځمکې ته وغورځئ او د هغې نه څو ډکي او څو تیغونه راجګ شي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو د هغې نه آیا تاسو را زرغونونکي تاسو را تیغونه راویستونکي د هغې نه ام نحن الزارعون او که موږ را زرغونونکي یو دا کار څوک کوي تاسو کې دا وس او طاقت شته چې زمیندار ځمکې ته دانې واچوي تخم واچوي او بیا هغه را زرغونکي نو دا اچول د ده په اختیار کې دي لیکن دا زرغونول او شنه کول د ده په اختیار کې دي الله یا دا خو څوک کوي تا لو نشاء کله موږ وغواړو لجعلناه حطاما که موږ یې وغواړو نو بګرځو موږ دا ګیا ذره ذره فظلتم تفکهون نو شی به تاسو غمجنه یو معنا دا ده یا فظلتم شی به تاسو تفکهون چغې وونکي او چې داسې وشو فصل باندې ګلی راغله طوفان راغی او هر څه ختم شو تباه و هلاک شو بیا به چغې وباسي نو دې باره کې سوچ کړی دا دونه فصلونه ګیاګانې دا د الله وکړي او د الله حق پکې ورکړي یا د الله شکر ادا کې یا د الله بندګي ته کې دا سوچ دې کړی دی کله چې دا کار شړ ځمکې او په هغې کې الله پاک شنکي او دغه شان هغه قسمه قسم فصلونه راخېجوي خو دا سوچ دې کړی چې دا خو الله راخېجوي الله یې وخت رسوي الله دونه فایده مونږ ته راکوي د هغې حق دې ادا کړی دی چېرته دا سوچ دې کړی ته انا فضلتم تفکهون نو شی به تاسو په هغې کې غمجنه انا لمغرمون یقینا بیا وایي چې مونږ یقینا مونږ تاوانیان شو بل نحنو محرومون بلکې محروم کړی شو مونږ د خپل حصې نه افرأیتم الماء الذي تشربون آیا سوچ کړی تاسو په باره د هغه اوبو کې تاسو څښئ قسمه قسم اوبه یو ځای کې یو ځمکه به یو ځای کې اوبه به خوږي بل ځای کې به خرابي یو ځای کې به یخې وي بل ځای کې به ګرمې وي افرأیتم الماء الذي تشربون آیا سوچ کړی تاسو باره د هغه اوبو کې تاسو څښئ انتم آیا تاسو انزلتموه من المزن آیا تاسو را کوزې کړي هغې نه د سپینې ورېځې نه ام نحن المنزلون او که موږ را کوزونکي یو دا اوبه د بر نه انتظام تاسو کوئ اوس دا دنیا ټکنالوژیان او دنیا مخلوقات او جداتمن او واکمن خلک دي اوس هغه دې دا وکړي چې یو باران قدرې وکړي که
یو باران دیو کی سونه اولیاء او سونه نیکان او سونه زوروا کی چیزان ته وای ودی کی یو باران الله تاسو را کوزون کی کوم را کوزون کیو الله لو نشاء جعلناه كوغرزو من دلام داوبا وجاجا ترخي تروي فلولا تشكرون نور شکر نو باسي قرزره سه علاقه دي په بعض هوادونو کې چالت خوږی بنئ د نور هوادونو نو الله بیچ دینو راوړیو په ټپو کې د شان په کیلوګانو باندې خرسي او موږ باندې الله دونه مهرباني کړې چې څو قسم او به الله متبیولي خدای باوجود به موږ هم شکر د الله نه ادا کوو الله وای کدا او په تروي کما او ترخه کما نه بس نه کیږي او نه بس کله شي نو ول شکر نو باسي افرایتم النار التي تورون افسوس کړه تاسو بار دا اور کی تورون چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی ونه د اورا ام نحن المنشئون او کومه پیدا کون کیو مریخ او عفار مخکې خدا شیء نو دغه دوه بوټیو دا چې بیا ور سره یو ځای شو اور باندې بلید الله وایي دی هغه اصل او بنیاد هغه چا پیدا کړی دی نحنو جعلنا یقین منگر زوری دی دا تذکرتن دا نصیحت او یاداش ومتاعا للمقوین او فائدہ د فرد صحرا والو یا فائدہ د فرد مسافرو علماء وایي چې قرآن کې ور ارض کې ذکر شوی دی نو د سزا د پاره د زورې د پاره دا ذکر شوی دی دا یو ځای دی چې دلته الله د فائدې په ذکر کړی دی چې خلک دا غیره فائدہ اخلي نو دا نعمتونه بیان کړل نو فسبح باسم ربک العظیم دا ټول نعمتونه الله کړی دي نو دا الله ته نسبت کوا او دا الله لپاره استعمال او دا شکر دی او فسبح باسم ربک العظیم پاکی بیان او د نوم دربستا چې ډېر لوی شان والا دی فلا اقسم داسنه دا قسم کوم زه بمواقع النجوم فاغزایونو دستور باندې امام مجاهد دا معنا کړی دا او یا دوی معنا عبد الله بن عباس نه نقل دا چې د نجوم نه مراد هغه د نجم یعنی نجوم جمع د نجم دا قسط او برخه تویل شي حصے تویل شي نو د دې نه مراد حصے د قران کریم دی ځکه قران کریم هم لګ لګ هغه دنیا ته راغلی دا کوم ابن عباس هو دا معنا دا وانه یقینا لقسم لو تعلمون دا قسم دې کتا سو کوي عظیم ډیر لوی انه یقینا دا چې لو تعلمون کتا سو کوي نو قسم عظیم دسه الفاظ سی راځي چې دا تقدیم تاخير دا قسم دې لوی وانه یقینا لو تعلمون کتا سو کوي نو لقسم عظیم دا قسم دې ډېر لوی انه یقینا لقرآن کریم دا قرآن دې عزت مند دا قرآن عزت مند عزت والا دې فی کتاب مکنون پا کتاب چې محفوظ ساتل شوی دی لا یمسه الا المطهرون لاس بنور وړي دیتا مگر پاک خلق پاکان خلق بلاس وړي د دې علماء دو مطلب بیانې یو مطلب دا دی چې قران کریم تبا بیا ودسا جنب دا به تل نږدې کیږي لاس بنه وای او نه به لاس وړي دوی مطلب دا دی چې لا یمسه الا المطهرون یعنی نه باندې دادا نه پويږي په دې باندې مگر هغه پاک عقیده والا خلق هغه مشرکان نه هغه بيدینه بدعات والا نه بلکې هغه چې کلک موحدین وي او توحید عقیده والا وي هغه په پويږي او یقیني خبره ده چې خلق ډیر دي خو خلق چې هغه صحیح د الله د کتاب خادمان دي
هغه موحدین خلق دي چې صحیح توحید کما حقه د الله وحدانیت منل دي او هغه باندې عاملین دي عقیده او اعمال برابر دي نو یقیني چې هغه د الله د کتاب خادمان دي لا يمسه الا المطهرون او لاس بنور وړي دیتا مگر پاکان خلق لا یا نه پويږي په دې باندې مگر پاغا موحدین تنزيل من رب العالمين نازل ولدی د طرف د مخلوقات ندی نو داس معمولی کتاب نه دی ګورا دا چا نازل کړی دی هغه ذات نازل کړی دی چې دا ټول دنیا پیدا کړی ده هیڅ مخلوقات نو هغه موجودو دا هیڅ بنوي هغه به الله موجود وي هغه ذات را لګړی دی ګورا معمولی کتاب نه یو معمولی ونه غړي ګورا سپکو ته ونه ګوري افبهذا الحديث انتم مدهنون آیا په داسې خبره باندې تاسو سستی کوئ او دې کې سستی کوئ او دا نه بیانوئ او دې تعلیم نه کوئ دې باندې عمل نه کوئ افبهذا الحديث آیات په دې په داسې خبره باندې انتم مدهنون تاسو سستی کوئ وتجعلون رزقكم او ګرځوي تاسو خپل برخه یعنی دا خبره انکم تکذبون یعنی تاسو خپل برخه او حصہ دا خبره ګرځوي چې انکم تکذبون چې تاسو دروغجن ګڼئ دی لرا ستاسو کار دا دی او ستاسو حصہ برخه هم دا خبره ده چې تاسو دا تکذیب کوي او دروغجن ګڼئ فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولنا کله چې ورسیږي هغه روح مړی ته سا راورسي مړی ته وانتم حینئذ تنظرون او تاسو په دا وخت کې ګورئ ورته ناسي او پلار دې رور دې دغه شان مور دې دا نور هغه چاپیره ناس هستي او ورته ګورئ نو الله وی ونحن اقرب الیهم منکم منګه ډیر نږدې هغه تاسو نه خو لیکن تاسو نه وینئ نو کچره تاسو کمزوري نه نو دا واپس کوي کنه او تاسو تکذیب د قیامت کوي نو یا مرګ نه منئ یا د مرګ نه انکار کوي یا دوباره ژوند نه مرګ منئ ځکه مرګ ټول کافر مني خو دوباره ژوند نه انکار کوي نو تاسو دا منه کوي کله چې دا فلولا ان کنتم غیر مدینین کچری تا کمزوری نه نو ترجعونها واپس وګرځوي دا کنه ان كنت روح ان كنتم صادقین کتا سرختنی ونحن اقرب الیه منکم او موږ ډیر نږدې وو د تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ فلولا فسولنا ان كنتم غير مدينين کنه تاسو د کمزوري پرشو خلقنا ان کمزورنا ترجعونا نو واپس وګرځوي دارو هلرا ان كنتم صادقين کتا سورختنی نو فاما ان كان من المقربين کشری وی دغه چې داغه نه ساغستې شي من المقربين د دې پرشو نبی الله تا نو فراوح دې لپاره خوشاله ده وريحان خوشبويان دي وجنة نعيم او هغه جنتونه نعمتونه والا دي د حدیث کې چې راځي چې کله انسان د روح اغستې کېږي په دا وخت کې د خپل مقام ویني که جنت وي او که جهنم وي نو فراوح دې لپاره خوشبويان دي خوشحالی ده روحون خوشحالی وريحان من خوشبویان دي وجنة نعیم او هغه باغونه د نعمتونو والا واما ان كان من اصحاب اليمين او کوي دا خاوند خیل اسوالو د خیل اسوالا نو فسلام لك هغه مخکې مضامین درې قسم کسان ذکر کړو هغه به درته بیا ذکر کړي او کوي دا د خیل اسوالا نو فسلام لك من اصحاب اليمين دې ته وایي کیږي
سلام دی پتا باندې تعالی دا هغه د اصحابو د خلاص والو دا ملګرو د خلاص والو واما ان كان من المكذبين او کوي دا د دروغجنو د تکذیب کوونکو نه الضالین د گمراهانو نه نو دته به ویل کېږي فنزل من حمیم بالمستی به د خټ کېدلو بو وتصلیة جهیم او ننوتل دی هغه جهنم ته دی یا دوی معنا وتصلیة جهیم سوځېدل د دوی په جهنم کې ان هذا یقین دا لهو حق الیقین یقین دا خبره یقیني ده راتلل د قیامت او دغه دوباره ژوند دا خامخا یقیني خبره ده د الله قانون توحید مسله دا یقیني ده فسبح باسم ربک العظیم نو پس پاکی بیان و د نوم د رب ستا چې هغه لوی شان والا دی دوه فی مقصد د سورت واقعي دغه همدا خبره ده چې دوه فیرې فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بیان و د نوم د رب ستا د هر قسم شرکیاتونه د هر قسم شریکانونه او د هر قسم نقصاناتونه د الله پاک نوم پاک ګڼه او پاک د عقیده ساته چا نوم د رب ستا دی چې هغه د لوی شان والا دی اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك